هم على الاعلان وایما دا دی تاسو ټول حاضر یاست دا دی پر منبر ناست یم دغه د کفارو غلامان چې په عام رادیوګانو کې پر میلادو ردونه لري زموږ د مناظرې ورته اعلان دی مخکې میم په بار بار دا خبره کړې ای د کفارو غلامانو چې د دین پر مشروعاتو ردونه کوي پر میلادو ردونه کوي پر زیارتو پر اسقاطو تاسې ردونه کوي پر تعویزو پر خردو ردونه کوي زموږ د مناظرې درته اعلان دی هر هغه څوک هر د کفارو غلام چې وي چې زموږ د دین پر مشروعاتو لګاو لري زموږ د مناظرې ورته اعلان دی را حاضر دي سي دا د شغالانو چمونه دي نه کوي چې خبره وکړي نو ورک سي زموږ بیا د مناظرې ورته اعلان دی راجي سي زموږ جامعې ته دي راسي زموږ مدرسې ته دي راسي هر څوک چې دی چې پر میلاد ردونه لري یا د دین پر نورو مشروعاتو ردونه لري زموږ د مناظرې ورته اعلان دی زموږ جامعې ته دي راسي مدرسې ته دي راسي که دی نسي راکلی موږ ته دې خبر راکړي موږ به ورسو د دې ځای ته که د دې ځای هم نه وي خوښ بیا دې دریم ځای وټاکي هلته به سره ورسو دا مذهبي علما به هم راټول کړو دوی دې خپل د شیخ مانده وهابیان و سلفیان هم راولي د سعودي سدي هم راولي د پاکستان سدي هم راولي هغه ټول سلفیان و وهابیان دې راټول کړي زموږ سره دې مناظره وکړي که رښتیا دې پر حق وي او که مناظرې ته نه حاضرېږي نو تاسې ټوله پوهېږئ چې دوی پر باطله دي دوی پر ګمرهي دي نو دا د ډالرو مزدوران دي دا د ډالرو زور دی دا د ډالرو په زور دا خبرې کېږي چې پر میلادو باندې ردونه کېږي نو زموږ د مناظرې ورته اعلان دی په هر عصر کې په هر زمان کې په هر ځای کې دوی دې حاضر سي بره به حق سره ښکاره سي بیا ورته وایو چې تاسو چې پر میلادو ردونه کوي ونیسئ د یوه کتاب حواله موږ ته پیش کړئ چې په یو کتاب کې راغلي وي چې میلاد ناروا دی د یوه کتاب حواله غواړو کم کتاب 200 کاله چې مخکې جوړ سوی هغه کتاب دا ستاسو چې پښتو خیل و اردو خیل چې د پاکستان د خوا راځي دا کتابونه شاته که دا خو د وهابیانو لاسوهنې پکې سوي دي دا کتابونه شاته کښېږده 200 کاله مخکې عربي کتابونه د یو مذهب دا راته پیش که یو کتاب که دې پیش کړي چې په کتاب کې ویلي وه چې میلاد ناروا باره به موږ علی الاعلان ووایو چې موږ پر باطلو یو وهابیان پر حق دي د یو کتاب حواله پیش کړه او که زموږ څه د میلاد شریف د اثبات دلایل غواړي د 15 کتابو حوالې زموږ سره شته 15 کتاب په دې به موږ لرو چې د میلاد منزل ښه کار دی د خیر کار دی حق کار دی سبب د ثواب دی نو د مناظرې مو ورته اعلان دی را حاضر دي سي